د دې لوی قافلې د سر سپین تاجې ته زمونږ د اوږدې لارې سراجې. نن راغلي یاستو د کابل ولایت میربچه کوټ ولسوالۍ ته. باندې شتمن دی ته د دې وطن زخمونو ته. سونی میربچه کوٹ کی متشکل البته 36 قریه رسمی و 4 شهرک مداریم که جمعاً 40 قریه میشه. چکی کرم پمال روح نگران دی گلان چکی کرم پمال روح نگران. هغه الحمدلله ډېرې پروژې دلته موږ چې راغلي یو جوړې شوي دي، سرته رسېدلي دي. کرم پمال روح نگران دی گلان چکی کرم وطن جنت نشان دی گلان چکی کرم پمال روح نگران دی گلان چکی کرم پمال روح نگران دی گلان چکی کرم زدا وطن او بندان خورم خدمت به ضرور کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو سلامونه او مینه احترامات. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ او د صحت په جامو کې پټ وئ. زه عبدالسامع همدرد یم او تاسو د کابل ولایت مقام ټولنیزې پاڼې ګورئ. نن مو یو ځل بیا وغوښتل چې تاسو ته یوه بله ځانګړې خپرونه ثبت کړو. راغلي یاستو د کابل ولایت یوشنې زرغونې ولسوالۍ ته، میربچه کوټ ولسوالۍ ته راغلي یاستو تر څو د یادې ولسوالۍ لخوا چې کوم خدمتونه په یاده ولسوالۍ کې ترسره کیږي هغه هم وڅېړو او د خلکو نظریات او وړاندیزونه هم واورو. په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شي دغه خپرونه تر پایه راسره وګورئ. زموږ ټولنیزې پاڼې هم درسره وڅارئ. که مو خپرونه خوښه شوه لایک او کومنټ هم ورکړئ. نو زه د یادې ولسوالۍ د مسؤلینو سره په مختلفو برخو کې غږیږو، ګورو چې د یادې ولسوالۍ د خلکو سره د دوی ارتباطات څنګه دي، کوم خدمات دلته شته، په کومو خدماتو باندې پلانونه روان دي او کوم خدمات مخکې شوي دي، د خلکو نظریات او وړاندیزونه څه دي، رضایت لري نه لري. نو دغه خپرونه تر پایه پورې زموږ سره وګورئ. انشاءالله چې خپرونه مو خوښه شي. په مال او سر بساتم زما ژوندون ته افتخار دی په مال او سر بساتم زما ژوندون ته افتخار دی په مال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترمو، اول کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. الله تعالی مو د میربچه کوټ ولسوالۍ ته خیر راوله، خیر راغلی. الله تعالی تاسو ته اجرونه درکړي. مونږ الحمدلله د امنیتي ارګانونه چې دي په خپلو منځونو کې ښه هماهنګي سره لرو. کوم جدي مشکل نه ده موجود. پیښو الحمدلله نشته، خو بیا کومه پیښه کېږي په ډېر لږ وخت سره هغه ته رسیدګي کېږي او حالات کنټرولېږي، مشکل نشته الحمدلله. هغه الحمدلله ډېرې پروژې دلته موږ چې راغلي یو جوړې شوي دي، سرته رسېدلي دي. د نمونې په شکل سره موږ دلته یو پارک لرو، عمومي پارک په میربچه کوټ کې مشهور پارک ده، د ښار په منځ کې ده، د عمومي سړک له غاړې. دا د پارک پیاده روي دا مو د تیږو فرش پې جوړ کړی ده. دا یو پروژه خو دا وه. بله پروژه د ښاروالۍ په نوم یو مارکیټ ده، ولسوالۍ سره مخامخ بازار په شروع کې. د دو منزل تقریبا 22-23 دوکانونه دي. دا د ښاروالۍ له طرف نه جوړ شول او فی الحال ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. بل یوه کوڅه ده چې نفروشي کوڅې په نامه سره دا مخروبه وه او فی الحال موږ تقریبا یو 100 پورې غرفې پکې دو طرفه ایښي دي او هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. بل د فرضي سړک نه د کلکانو په طرف د سړک په اوږدو کې چپ لاس طرف ته یو ویاله تقریبا چې 900 متره ده، د 900 مترو په اوږدو سره دا پروژه هم تکمیل شوله د ښاروالۍ طرف نه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.
او پاینده کې هم څو پروژې دي هغه هم په نظر کې نیول شوي دي بعض ساحو کې هغه ویالې دي او بعض ساحو کې استنادي دیوالونه دي بعض ساحو کې چې دغه د لارو سړکونو پخول دي په کم اندازې سره 2 کیلومتره 3 کیلومتره شاوخوا او بعض ساحو کې هغه د کال لپاره یا دغه روان کال کې ان شاء الله دوکانونه او غرفې به هم جوړیږي دلته یوه ساحه موږ لرله مخکې د تیلو ټانک په نامه سره و ټانک سره موږ قرارداد دغه د قرارداد سره ختم کړ فلحال هغه ساحه نو داوطلبۍ ته وړاندې کړې ده چې غرفې پکې جوړې کړو ګټې اخیستنې ته وسپارل شي وطن 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 زي بلبل دمي گلزار دی پمال او سر بساتم زما ژوندون ته افتخار دی پمال او سر بساتم. قدرمنو لیدونکو له تاسو نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زمونږ دغه مستند کتلی دی. راغلی یاستو د میربچه کوټ ولسوالۍ بازار ته. په بازار کې د خلکو پوښتو چې د بازار وضعیت څنګه دی، آیا له پخوا په شان شور هیجان پکې شته که نشته دی. نو د دې په هکله باندې له خلکو پوښتو. ستړي مه شئ، خدای جنت نصیب کړه. نوم مو څه شی دی؟ عبدالصبر محمدي. محمدي صاحب محترم، دا دکان ستاسو خپل دی؟ ما خپل دی. ښه، ډېر ښه. څو کاله کېږي د دوکاندارۍ برخه؟ موږ خو ډېر وخت دوکاندار تقریبا د 10-15 کال کې موږ خو لیسې مریم کې زه 8 کال وکړ دلته یم میربچه کوټ کې. خلک له ولسوالۍ ځي ښارونو ته، تاسې د شانه ولسوالۍ ته لکه چې بازار ښه دی؟ نه، دلته میربچه کوټ بازار ان شاء الله ښه ده او دوکانداري سره هر شی برابر دی ان شاء الله. د ولسوالۍ مقام په هکله باندې وایي د امنیتي ځواکونو د تاسو سره رویه څنګه ده؟ یاره د ولسوال صاحب د قومندان صاحب میربچه هغه امیا دا هر ما سره بیخي هر شی صحیح ده کنه. تنها له تاسو سره نه، د ټول ولسوالۍ له خلکو سره. د میربچه کوټ کوم ولسوالۍ کوم قريه کې دي زخمي زړه ته سکون ده زارنج نشکلی فضای زخمي زړه ته سکون ده لزان رات ګران دی ګلان پکې. بازار کې څه موږ د انګورو پر تړلې بازار دی چې کله انګورو میوه وځي خلک پیسې لاس ته راوړي بیا د موږ بازار هم سره کېږي. نو د موږ داسې بازار دی. نو د امنیتي ځواکونو رویه د تاسو د کسبکارانو سره څنګه ده؟ ښه ده؟ بازار بیخي ښه ده، شکر ده، الحمدلله بیخي ښه ده، الحمدلله. ترې راضي یاست؟ بیخي ترې راضي، بیخي دا 100% کې ترې راضي. امنیت د نگاه خو بیخي راضي ان شاء الله. ګلان چوکي چرما پمال روح نگران دی ګلان چوکي چرما پمال روح نگران دی ګلان چوکي چرما. شورای استاف ما از 28 نفر تشکیل شده. خوشبختانه از وقتی که امارت اسلامی آمده بازی سر زیاد کار شده. بچی تمام کارهایی که نیمه کارا مونده بود در دوران جمهوریت کش تکمیل شد ان شاء الله. حالا فضل خدا مسئولین و خصوصا ولسوال صاحب دیگه مسئولین ولسوالی ما همه جمعی کوشش هستن که ترتیب تنظیم چی در ولسوالی میربچه کوت باشه، چی در اطراف ولسوالی میربچه کوت، چی در شهر در بازار ولسوالی میربچه کوت ترتیب تنظیم کنه. و فضل خدا همه چیز فعلا نموت آماده و چیز است. هیچ کدام مشکل فضل خدا فعلا دیده نمیشه. البته ما هم به نوبه خود تشریف آوری شما را در ولسوالی میربچه کوت خوش آمدید و خیر مقدم میگویم و من هم خیلی خوشحال هستم که از آدرس ولسوالی میربچه کوت یا درباره ولسوالی میربچه کوت که متشکل البته از 36 قریه رسمی و 4 شهرک ما داریم که جمعاً 40 قریه میشه که 40 قریه ما هم نماینده های خود داره و در پهلوی ازی تقریبا 120,000 نفوذ دارند. قدامت ازی خو بسیار زیاد است. قبلا ایره به نام سرای خوجه میگفتن. زمان ظاهرشاه که در اینجا آمدن شهرکی در اینجا در این بازار می شهرک بازاری را که اینها سنگش ماندن، سنگ تعدابش ماندن. بازی ولسوالی را به نام ولسوالی میربچه کوت نامگذاری کردن و ولسوالی میربچه کوت ملت شبیه بوده که البته میربچه خان غازی که در اینجا همراه انگلیسا اونها جنگ کردن، پدرها و آبا و اجداد این مردم بودن، جنگ کردن و اونها را شکست دادن. اونها هم یک تجاوزی داشتن در افغانستان ما. باز همون وقت نام ولسوالی ما به نام ولسوالی میربچه کوت شد. در رابطات ولسوالی میربچه کوت رابطات تاریخی خود ما در میربچه کوت خود داریم. بیشتر که یاد کردیم از غازی میربچه خان یا هم از جمله آباده‌های تاریخی ما است. یک جای را ما در آبچکان به نام برجک کافره است و هم از جمله آبادات تاریخی
میربچه کوتما است و دیگه جایی را به نام تپه سکندر میگن یا تپه در بالا موقعیت داره که اونا هم یکی از جمله آبادات است و یک شخصیت بزرگواری که در تاریخ و یک جان اینجا دفن هستند که او ثبت آبادات تاریخی یونسکو از ملل متحد هم ثبت است، در حفظ مراقبتش هم ثبت است. تا تقریبا 3-4 پروژه‌ای را که ما اینجا آوردیم او را بازسازی کردن و جلو تخریبش گرفتن تا به امیال محفوظ است و محفوظ مانده و خود ریاست آبادات تاریخی هم از او با خبری و وارسی خود میکنه و همیشه و مردم قریه که در اونجا زندگی میکنه اینا هم در حفظ مراقبت آبادات تاریخی که آبادات تاریخی میربچه کوت ما اینا نمیگیم بلکه آبادات تاریخی افغانستان است. چرا این هویت همگی مردم است. ما بر اساس ازمود فضل خدا در حفظ مراقبتش هم مردم تلاش خدا داره و هم ریاست آبادات تاریخی که مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ میشه. وما روح نگران دی گلان چلکی کرما وما روح نگران دی گلان چلکی کرما وطن 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 قدرمنو لیدونکو نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ خپرونه تر پایه پورې وکتله. په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شوي لکه څرنګه چې مو ولیدل د میربچه کوټ ولسوالۍ ټول خلک له دې څخه راضي وو چې په ولسوالۍ کې کوم پرمختګونه شوي دي او څه وړاندیزونه چې لیدل انشاءالله چې هغوی ته هم رسیدګي وشي او موږ هم د میربچه کوټ ولسوالۍ له ټولو مسؤلینو څخه نړۍ مننه کوو چې زموږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیستله. په هر اړخیزه برخه کې موږ ته معلومات راکړل. انشاءالله چې هغه څه چې د میربچه کوټ ولسونه غواړي هغه ورته وشي. نو تر بیا چې زه عبدالسامي همدرد ستاسو په درانه چوپړ کې د یو بلې ځانګړې خپرونې سره حاضرېږم تاسې په لویه بښونکي خدای سپارمه. وخت مو نیکمرغه. وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما